سلامونه دوستان او یارانو، خدای دې چې ټوله جوړه او روغ اوسئ، د ښه صحت خاوندان اوسئ. په دې لنډه ویډیو کې به زه کوشش وکړم چې د موضوع په باره کې ستاسو سره خبرې وکړم چې تاسو شاید ورته متوجه یاست، مګم بیا هم ښه دی چې په دې باره کې خبرې وشي. په دې څو ورځو کې، په دې اخرو ورځو کې ډېر لیدل کېږي په خبرو کې او په اجتماعي شبکو کې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مریضۍ څخه اکثره ډاکټران خپل ژوند د لاس ورکوي. د دې څه معلومیږي چې د ډاکټرانو ارتباط د مریضانو سره چون ډېر دی او دوی هغه وسایل یا هغه لباسونه نه لري چې دوی سم د مریضۍ څخه وساتلی شي. نو په دې زمینه کې زه یو شي ته متوجه شولم او د دې در مخه چې دې شي ته متوجه شم باید ووایم چې د هر مسلمان د لاس ورکول یا مرګ ډېر خواشینونکی دی، بالخصوص د افغان، او بیا تر هغه هم ډېر مهم د یو ډاکټر د لاس ورکول چې ډېر زحمت پرې شوی دی او ډېر کار باندې شوی دی. او دی په دې وخت کې چې موږ تاسې د کرونا وایرس د مریضۍ په مقابل کې په جګړه اخته یو، دوی زموږ ستاسې په هغه اول خط کې دي، د جنګ په اول خط کې دي. نو د دوی د ساتلو لپاره باید ډېر کوشش وشي او که هر څوک وکولی شي چې درې اندازې پرې کومک وکولی شي نو دا به ډېر ښه کار وي. نو په دې لحاظ زه خپله په دې نظر یم چې دعاوې کول او په دې شي باندې خواشیني کېدل ډېره عادي خبره ده او ډېره نورمال خبره ده د هر چا دپاره. مګم زه اکثر وخت دې ته مې خیال شي چې که په یو ځای کې یو مشکل وي نو زه کولی شم چې په دې لاره کې یو څه کومک وکړم. که یا موږ تاسې ټوله پوهېږو چې زموږ ستاسې کومکونه به داسې کومک نه وي چې تقریبا ټوله د کرونا مبارزې د افغانستان څخه یا د یو بله ځای څخه ګرسره لرې کړي یا د منځه یوسي. مګم بیا هم تر یوه اندازې پورې سړی په یوه ځای کې په یوه حصه کې د هغو سره کومک وکولی شي. دا په خپله ډېره غټه خبره ده. که د یوه نفر ژوند هم په دې شي کې سیف شي، بالخصوص د یو ډاکټر ژوند په دې لاره کې د خطر څخه را لیرې څه، نو دا به ډېره غټه خبره وي. په امریکا کې په دې وختو کې د ډاکټرانو او د نرسانو دپاره دغه فیس شیلډ ورکول کېږي چې دوی ټوله د دغه څخه کار اخلي د خپل د کار په جریان کې. دغه شی دی چې د ډاکټر و مخ ته یي لکه پلاستیکي صفحه ده چې د دوی د پروټکشن دپاره ډېر ښه مؤثر کار یې کړی دی. د دې راغوښتل د چاینا څخه یوه لار ده او په افغانستان کې تولیدول بله لار ده. مثلا یو شی چې زه متوجه شولم د اپل کمپنۍ هم د دې تولید ته شروع کړی ده، تقریبا په هفته کې 1 میلیون دانې په وړیا ډول شفاخانو ته ورکوي. او د دې یو ښه کار دا و چې دغه ډیزاین چې دوی خپله ډیزاین کړی دی هغه تر دغه چې دا کمرشل یا په بازار کې پیدا کېږي تر دې ډېر اسانه دی. هم یې تولید ډېر اسانه دی، هم یې وړک راوړک ډېر اسانه دی، او هم کار اخیستل ډېر اسانه دی د هغه څخه. نو ما غوښتل چې دا موضوع ستاسې سره دوستانو ستاسې سره دلته شریکه کړم په دغه ګروپ کې. او که خدای کولی چې موږ تاسې هم وکولی شو په دې لاره کې یو شی وکړو، یو کومک وکولی شو. چون زه په خپله یا دوستان چې دلته دي موږ ته دا امکان نشته چې دې موضوع ته یو شي ته ډېر دقیق شو. هغه دا دی چې آیا په کندهار کې بالخصوص په شفاخانو کې د دغه شي ضرورت شته؟ آیا دوی لري نه لري؟ او که نه لري د دې ته د لاسته راوړلو دپاره کومه لار شته دوی یې کولی شي چې ور یې پیدا کړي یا دولت ورکوي یا دوی په خپله شفاخانې په خپله ځان ته برابري؟ د دغه موضوع معلومول زموږ دپاره تقریبا ناممکنه ده چې موږ دلته دونه لرې یو. نو د دوستان څخه مې غوښتل چې لطفا که تاسې وکولی شئ پر دغه موضوع باندې یو څه کار وکړئ او وګورئ چې کولی شو چې آیا په شفاخانو کې د دغه شي ضرورت شته که یا که ضرورت نه وي او دوی ټوله دا لري، نو بیا به سړی په یو بل شي کې چرت ووایي یا پر یو بل کار باندې به پر یو بل رقم کومک باندې به کار وکړي. او که ضرورت یي او دوی کولی شي چې د دې څخه کار واخیستلی شي، نو دویمه مسله یې دا ده چې آیا په کندهار کې یا هم په کابل کې یا په یو بل ښار کې د دې د تولید امکانات شته؟
جوړول ډېر ساده دي. هر رقم د پلاستیک کمپنۍ که د بوتل جوړولو یا د بل هر شي د پلاستیک کمپنۍ هغه کولی شي چې دا تولید کړي. تولید یې هېڅ مشکل نه لري. او دریم شی دا دی چې موږ تاسو د دې امکانات لرو چې په کندهار کې دا ټولو شفاخانو ته ورسو. که څه هم هغه ډیزاین چې اپل ورکړی دی هغه ډېر ساده دی، تقریبا په یوه کوچني کارتن کې 1000 دانې ځایېږي. نو د دې وړانګو راوړانګې ډېر اسانه خبره ده، ډېر ځای نه غواړي او ډېر دروند شی نه دی، مګم ورسول تر شفاخانو پورې. آیا موږ تاسو د دې امکان لرو چې دا کار وکولای شو؟ نو د دوستانو څخه چې په کندهار کې دي شریف جان ته هم ورې نور خلک پیژني که د هغو سره دا مسله شریکه کړي چې آیا دا امکان لري چې دوی په دې لار کې کومک وکړي په دې دریو شیانو کې، نو دا به ډېره غټه خبره وي او زموږ ستاسې ډېر غټ کومک وي په دغه لاره کې. نو د اپل مسلې ته به راسو. د اپل کمپنۍ یو ډیزاین ورکړی دی د دې دپاره. دوی ویلي دي چې دوی په هفته کې 1 میلیون دانې تولیدوي او دا شفاخانو ته ډونیټ کوي یا په وړیا توګه ورکوي. ډیزاین یې ډېر ساده دی. هغه چې هغه کمرشل رقم چې دی د هغه رقم نه دی، دا ډېر ساده دی. که تاسو دلته په راسته لاس لوړ وګورئ، یو پلاستیکي صفحه ده 2 سنټي لري، دا دغسې ډیزاینېږي. یوه دانه پلاستیکي فیته ورسره ډیزاینېږي او یو بل لبړي فیته ده چې یا لبړي یا سیلیکون هر شی چې د هغه څخه هم باید کار واخیستل شي. دا 3 شیان سره یو ځای کېږي. دا لوړه فیته چې ده د اول پر مخ باندې لویږي، دا د تندي د پروټکشن دپاره ده. مثلا چې تاسو دلته لاندې وګورئ، دا چې سره یو ځای شي دغه رقم شی جن جوړیږي. دا لبړي فیته پر سر باندې راڅرخي، دا یوه مخ ته او د خپله پلاستیک د ډاکټر یا د نرسې مخ دپاره پروټکشن جوړي. نو زما په نظر تولیدول یې ډېر اسانه دي. تقریبا هیڅ شی بل نه غواړي. ما چې د اپل د کمپنۍ سره ارتباط ونیوی، هغو ما ته د دغه شي د مانیفیکچرینګ ټوله معلومات یا ډیټیل راواستول، په دې معنا چې د درو شیانو د تولیدولو ټوله اندازې، ډیزاین، آروکاد، ایمیجینګ، دا ټوله شیان یې راواستول. دا ټوله زما څخه راڅخه دي او آماده دي د دې دپاره چې یو چا ته یې واستم هغه پر دې باندې کار وکړي. هیڅ مشکل نه لري. او په بل شی چې مې غوښتل چې تاسو دوستانو ته ووایم، ما $2000 د دغه شي دپاره جلا کړي دي. که د دې لارې کې د تولیدولو کې پیسو ته مصرف ته ضرورت وي، نو د دغه $2000 څخه موږ تاسو کار اخیستلی شو. نو دوستانو غواړم چې په دې باره کې یو څه فکر وکړئ او که کم نظر لرئ، کم شی پر اضافه کوئ یا جنې کموئ یا ستاسې په نظر دا داسې شی دی چې ورې ضرورت ورته نسته، نو بیا به سړی پر یو بل شي باندې فکر وکړي. مګم غواړم چې لطفا په دې باره کې خبرې وکړئ، نظر ورکړئ چې معلومه سي چې آیا د دې شي تولیدول په افغانستان کې امکانات شته. که امکانات شته، نو د کندهار په شفاخانو کې او شفاخانو ته رسول موږ تاسو د ګروپ کې چې د څو ځوانان سره یو ځای کولای شو چې دا کار وکړو، کې ونه کولای شو. نو غواړم چې ستاسو څخه هم واورم په دې باره کې. نور نو ښه ورځ ولرئ، خوشحاله اوسئ او د خدای په امان.